درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. نن راځو د اضطراب یا نامعلومې ویرې په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ډېر خلک ورسره لاس او ګریوان دي له دې مشکل سره. اضطراب هغه نامعلومه ویره ده چې انسان یې له واقعیت څخه له لرې شیانو، موقعیتونو او بېلابېلو موجوداتو څخه لري. یعنې هغه څه چې انسان یې په اړه ویره لري هغه موضوع واقعیت نه لري او یا شاید په راتلونکي کې هم واقعیت پیدا نه کړي. نو دا هغه څه دي چې د انسانانو کې ډېر زیات رامنځته کیږي او ډېر زیات ورڅخه ځورېږي. د نړۍ په کچه هم په دې ناروغۍ زیات کسان اخته کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې 30 یا 40% خلک د دغو ترمنځ په اضطراب باندې اخته دي او عموما دغه خلک چې دي عمرونه یې د ځواني په مرحله کې دي. لومړی راځو دې ته چې د ویرې په اړه یو څه معلومات درکو. هغه ویره چې متوازنه وي، اعتدال پکې موجود وي، کوم تاوان نه لري. د مثال په ډول لکه یو څوک د موټر چلولو په وخت کې ویره احساسوي، دا دې ته متوجه کوي چې سړی احتیاط وکړي او د احتیاط د دې لامل کیږي چې انسان خوندي وساتل شي. همدارنګه یو زده کوونکی امتحان ورکوي، د امتحان څخه ویره لري، نو دغه ویره دې ته هڅوي چې زیات درس ووایي ترڅو په امتحان کې کامیابه شي. همدا نور کارونه دي چې خلک ویره ترې لري، خو بیرته بیا د ویرې د حل په نتیجه کې انسان یو څه ترلاسه کولی هم شي. خو اصلا هغه ویره چې لومړی باید دلته راسو چې اصلا په اضطراب په خپل ذات کې ناروغي نه ده، بلکې د ناروغي یو ډول عکس العمل دی. د مثال په ډول انسان ته خبرداری ورکوي چې تر شا کومه مسله شته چې باید حل کړي. یعنی اضطراب د یوې نامعلومې ویرې عکس العمل دی چې انسان دې ته هڅوي چې د خپل ځان علاج وکړي. پوهانو دغه ناروغۍ څېړلې، عوامل یې ښودلي دي، د هغو ډولونه یې ښودلي دي او د حل لارې ورته وړاندې کړي دي. لومړی راځو د اضطراب ډولونو ته، دا چې اضطراب په څو ډوله ده. لومړی راځو واقعي اضطراب ته، دوهم چې دا نیوروټیک اضطراب دی او دریم اخلاقي اضطراب دی. لومړی راځو واقعي اضطراب ته. هغه اضطراب ته ویل کیږي چې انسان په هغه کې د چاپیریال او موجوده شیانو څخه ویره لري. یو څو مثالونه دلته راوړم. لکه یو کس په موټر کې ناست دی او ویریږي هسې نه چې موټر ټکر وکړي، یو دغه مثال ده. یا په ښار او ګڼې ګوڼې ځایونو کې د یو کس زړه تنګیږي، یا په یو غونډه او د دوستانو په مجلس کې یو څوک ناست وي او ویره لري، یا په لوړ ځای کې ولاړ وي چې ښکته راګوري نو ډاریږي. دوهم او ډېرې نور علتونه هم شته. دوهم چې ده هغه نیوروټیک اضطراب دی. دغه اضطراب په انسان کې انسان ته داسې ویره پیدا کوي چې د نامعلومو او د راتلونکو شیانو څخه دی ویره لري. لکه یو کس ویره لري چې هسې نه چې دنده له لاسه ورکړم، یا یو کس ویره لري چې غریب نشم، یا ویره لري که زه ژوند له لاسه ورکړم ماشومان او کورنۍ به مې څه کوي، یا له چا سره شخړه ونه کړم او بندي نشم یا معیوب نشم، یا حتی له دې څخه ویره هم لري چې ورک نشم، څوک مې ونه تښتوي، یا په له دې څخه ویره لري چې په لاعلاجه ناروغیو باندې اخته نسم او داسې نور تشویشونه کوي. یعنی دا هغه څه دي چې د په راتلونکي کې شاید پیښ نشي او یا ډیر کم پیښ شي. یعنی په ژوند کې دا مسایل هم شته چې په خپل وخت به پیښیږي او حل کیږي به، خو مضطرب کس له اوسه هغه څه چې رامنځته شوي نه دي دی په اړه اندېښنه کوي او ویره لري. په نیوروټیک اضطراب کې کله کله دا ویره دومره شدیده وي چې مثال په ډول یو کس وایي چې زه غریب نشم، دی لا غریب نه دی، خو راتلونکي د غریبي وخت دی بندوبست کوي او د غریبي د منځه وړلو لپاره دی لارې چارې ګوري چې کومې لارې چارې شته چې زه غریب نشم، او نور مثالونه هم شته. دریم اضطراب چې دا هغه اخلاقي اضطراب دی. دغه اضطراب د انسان له وجدان څخه راپورته کیږي. په دغه اضطراب کې انسانان له دې ویره لري چې شاید زه به زیات ګناهګار یم، یا داسې څه عمل راڅخه ونشي چې د ټولنې او خلکو لخوا ورټل شم. کله چې په کوم مجلس او د خلکو په ډله کې کینی
نو اندېښنه یې دا وي چې د دې خلکو به زه څومره بد ایسمه. او داسې نور ځینې مثالونه دي چې یو مضطرب کس یې په اخلاقي اضطراب کې لري. خو د اضطراب دغه ډولونه داسې نه دي چې په ټولو انسانانو کې دي دغه ټولې ستونزې موجودې وي. هغه انسان چې کم اضطراب لري شاید کمې ستونزې ولري، څوک چې زیاتې ستونزې لري زیات دغه علامې پکې موجودې وي. کله چې یو څوک اضطراب یا نامعلومه ویره ولري نو یو لړ فزیکي نښې نښانې او ځینې ناروغۍ هم په ده کې را پیدا کیږي چې دا د دې ښکارندویي کوي چې مضطرب کس یې په خپله په ځان کې وګوري هم پوهیږي چې زه ناروغ یم، او که یو روغ کس یې په مضطرب کس کې وویني هم پوهیږي چې دغه کس ناروغه دی. دغه نښې ډېرې دي خو یو څو یې دلته ذکر شوي دي. لومړی د خولې وچېدل دي چې کله ناکله د ژبې د سوزش او د شونډې د پتر کېدو سبب هم کېدای شي. د شیانو او کارونو بیا بیا کتل او چک کول او باوري کول د مثال په ډول دی وایي چې کلپ می باید بند کړی وي، خلاص نه وي، یا مثال ګروپ مړ کړی د بل نه وي، او ځینې نور تخنیکي کارونه. او د زړه ضربان هم زیاتیږي کله چې له یوې پیښې له یوې خبرې سره مخامخ شي، د زړه ضربان له اندازې زیات لویږي. د پښو او لاسونو لړزېدل هم په دې کې شامل دي. نفس تنګي هم لري، کله کله په خوب کې نفس تنګي لري. یو انسان دومره په خوب کې ساه بنده شي چې د خپلې ساه بندۍ باندې بیرته راویښ شي، یعنې دومره دی په کړاو وي. د زړه بدېدل، استفراغ کول هم په دې کې راځي. او بله نښه دا ده چې سر ګرځېدل او ګنګسیت هم په دې کې شامل وي. کله چې یو تمرکز کوي د یو څه په اړه تصمیم نیسي نو دی په دې برخه کې ډېر ستونزه لري، زړه نازړه وي چې زه د دې مسلې په اړه تصمیم ونیسم یا یې ونه نیسم. بله خبره دا ده چې د ورمیک، ملا، غاړې، مټو او شاوخوا نورو ساحو کې ناڅرګند دردونه هم راڅرګندېږي چې دا هم د اضطراب نښه ده. د سر درد زیات لري دغه کس، او کله ناکله په غوږونو کې د ناڅرګنده اوازونو احساسول هم شامل وي، یا په سر کې ځینې اوازونه احساسوي چې دغه اوازونه چې کله د اضطراب زیاتې د اوازونه هم یو ډول شوري په سر کې ګرځي را ګرځي. بله نښه دا ده چې دغه مضطرب کس تشناب ته هم په بار بار سره ځي. له دې وروسته بله یوه وروستۍ نښه دا ده چې کله ناکله شاید امکان لري دغه کس ته د سینې درد هم پیدا سي، چې ډېر ځله داسې کسان د سینې ډاکټرانو یا نورو ډاکټرانو ته ځي خو هلته لامل نه معلومیږي. نو شاید چې یو عامل دا وي چې دغه کس په اضطراب باندې اخته دی. نو دا هغه نښې دي چې په مضطرب کس کې لیدل کیږي. اوس راځو دې ته چې دغه د اضطراب یا د ویرې ناروغۍ له کومه پیدا کیږي، لاملونه یې کوم دي چې سړی د دې مخنیوی وکړي او په راتلونکي کې ورسره مخامخ نشي. ډاکټرانو د اضطراب یو لامل ارثي ښودلی دی. وایي چې هغه کس چې مور او پلار کې اضطراب موجود وي نو ممکن په اولادونو کې هم اضطراب موجود واوسي. دوهم دا چې یو شمېر هغه ټروماټیکې پیښې یا د مغزو صدمې چې خلکو پخوا لیدلې شاید په اضطراب باندې اخته شي. ټروماټیکې پیښې هغه دي لکه یو چا موټر ټکر کړی وي، یا د لوړ ځای څخه راغورځېدلی وي، یا په کم عمر کې د مړو خلکو جسدونه لیدلی وي. دا هغه څه دي چې شاید یو کس په راتلونکي کې په اضطراب باندې اخته کړي. د اضطراب د راپیدا کېدو بل مهم لامل په ماشومتوب کې د یو شمېر پیښو او ناخوښه حالتونو تجربې دي. هغه ماشومان چې د پلار مور مینه نه وي لیدلې شاید په اضطراب باندې اخته شي، یا یو څوک د ماشومتوب په وخت کې ډیر تهدید شوی وي، رټل شوی وي او د ده اروايي او بدني اړتیاوې پوره شوې نه وي، د دغه کس په اضطراب اخته کېدو امکان زیات دی. د ارواپوهنې عالم زیګمونډ فروید وایي چې هغه غریزې چې په یو انسان کې د ماشومتوب په وخت کې راپورته کیږي او هغه غریزې حل نشي، اشباع نشي، نو په لویوالي کې یو کس ته د اضطراب ناروغۍ پیدا کوي. یعنی کله کله تاسو به هم لیدلی وي چې په ماشومتوب کې یو څوک ډیر تهدیدېږي، د هغه اړتیاوې نه پوره کیږي، هغه ته مینه نه ورکول کیږي، د هغه احساسات ځپل کیږي، نو د لویوالي عمر ته چې ورسیږي دغه کس په اضطراب باندې اخته کیږي. شاید ځینې نورې ناروغۍ هم ویل چې د اضطراب د اخته کېدو
لامل کیږي. لا لکه په یو کس داسې یو ناعلاجه ناروغي لري، د سرطان لري یا بل څه لري، هغه ته اندېښنه کوي، هغه هم په اضطراب اخته کېدلی شي. او د دې ترڅنګ په کور کې یو بل څوک ناروغ لرو چې هغه اوږدمهالې ناروغي لري، د هغه له لاسه موږ هم کړېږو، شاید د هغه له امله موږ هم اضطراب پیدا کړو. نو راځو په لنډ ډول د اضطراب درملنې ته. د اضطراب درملنه په دوه ډوله ده. یو هغه درملنه ده چې یو ناروغ کس کولی شي په خپله د ځان علاج وکړي، په خپله ځان ته درملنه ورکړي. او بل دوهم په هغه حالت کې ده چې یو کس دومره توان نه لري، له اندازې زیات اضطراب لري چې دی ځان کنټرول کړي، نو معلومه خبره ده چې ډاکټر یا ارواپوه ته به مراجعه کوي. خو دلته په لنډ ډول هغو لارو چارو ته، هغو ټکو ته اشاره کوو چې یو مضطرب کس په خپله څنګه د ځان درملنه کولی شي او یا حد اقل د اضطراب څنګه کنټرولولی شي. لومړی هغه منفي فکرونه دي چې د ده ذهن ته راځي، کومو موضوعاتو په اړه چې راځي، له هغوی سره باید مقاومت وکړي او دې منفي فکرو ته اجازه ورنه کړي چې په ذهن کې لاره وکړي او په وار وار ذهن ته لاره پیدا کړې هم ده. دویم دا چې ځان بوخت ساتل دي. کله چې یو انسان بوخت وي نو هغه ته منفي فکرونه نه راځي او ترې ژغورل کیږي. دریم هغه څه دي چې انسانان ویره ترې لري، د هغه په اړه معلومات لاسته راوړل دي یا د هغې موضوع سره ځان عادي کول دي. د مثال په ډول څنګه یو څوک راتلونکي ته اندېښمن کېدلی شي، دغه موضوع باید دی له عقل نه کار واخلي چې زه خو اوس غریب نه یم، په راتلونکي کې نور هم ښه کېدلی شم. څلورم په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستل دي. پنځم هغه ستونزې او هغه فکرونه چې د ذهن ته راځي، دیني عالمان وایي یا نور خلک وایي چې هغه ستونزې او چاته بیانول چې هغه سره د انسان زړه سپکېږي، یا ډاکټران وایي چې هغه ستونزې باید په کاغذ ولیکل شي چې له دې سره د انسان زړه خالي کېږي او منفي فکرونو ته ځای نه پکې پیدا کېږي. شپږم دا چې کله کله په چاپیریال کې دی ژوند کوي، له هغه چاپیریال څخه بل ځای ته تلل، سیمه بدلول یا په عامه اصطلاح چکر وهل، دا د یو مضطرب کس سره ډېره مرسته کوي او د ده حالت بدلوي. د دې ترڅنګ ورزش کول، زیاتې اوبه څښل، د فلمونو لیدل، د کمیډي فلمونو لیدل او نورې لارې چارې هم شته چې د اضطراب په کنټرول کې مهم رول لري. خو بیا هم یوه یادونه کوو که چیرې د اضطراب ډولونه ډیر شدید وو، باید له ډاکټر سره مشوره وشي او خپله هم هغه کس چې روغ وي په بل کس کې چې هغه په اضطراب اخته ده، هغه سره همکاري باید وکړي. ځکه چې په کومه ناروغیو چې څوک اخته وي، خصوصا په عصبي ناروغیو، نو دی نه پوهېږي چې زه ناروغ یم، دی په دې هم فکر کوي چې زه ولې داسې یم. نو حال دا چې دا یوه ناروغي ده، دا باید ومنو، خپل ځان علاج په خپله وکړو، له نورو خلکو سره هم په دې برخه کې مرسته وکړو. خصوصا ډیری ځوانان دي، ډیری خلک دی چې د اضطراب په ناروغي اخته دي او نه یوازې چې دوی په ناروغي اخته دي، بلکې دوی له ډیر پرمختګ نه اچولي دي. دوی نشي کولی ټولنیز کارونه وکړي، دوی نشي کولی چې له چا سره په مجلس کې کینی، دوی نشي کولی چې د راتلونکي په اړه یو تصمیم ونیسي او داسې نورې لارې چارې. همدا ډول دوی په راتلونکي کې یو نیمګړی انسان په ډول ټولنې ته راڅرګندېږي. هغه دا چې د دغه اضطراب د ده ټولې مخې نیولې وي او نشي کولی یو ښه انسان ترې جوړ شي. نو د درنو اورېدونکو دا وه د موږ د اضطراب په اړه دغه خپرونه، په دې هیله چې د اضطراب په اړه پوهېدلي یئ او کومه ناروغي چې په خپل ځان یا نورو کې وینئ، له هغوی سره هم مرسته وکړئ او د خپل اضطراب په کنټرول کې هم تاسو ته مؤثره تمامه شي. ډېره زیاته مننه.